طالبان وایي بلخاب کې د خپل سرو وژنو ریپورټونه ناسم دي. هلته هیڅ جګړه نه ده شوې. په سلامونو مه هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. افغان طالبانو د ملګرو ملتونو د یوه چارواکي هغه څرګندونې رد کړي دي چې وایي د سرپل ولایت بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا خپل سرو وژنو ریپورټونه شته. د دوشنبې په ورځ د افغانستان بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی ریپورټر ریچارډ بینټ د ټویټر په یو پیغام کې لیکلي و چې په بلخاب ولسوالۍ کې د خپل سرو وژنو، د ولسي خلکو د بېځایه کېدو، د کورونو ویجاړولو او د نورو بشري سرغړونو خواشینونکي ریپورټونه شته. ښاغلی بینټ زیاتوي له بده مرغه معلوماتو ته د نه لاسرسي د انټرنیټ د نشتوالي، د بشري حقونو څارونکو او رسنیو ته د اجازې نه ورکولو له امله د دغه ریپورټونو د پخلي مخه نیول شوې. خو طالبانو مرکزي ویان ذبیح الله مجاهد دوشنبې مازدیګر بي بي سي ته وویل چې دا ریپورټونه د ناسمو معلوماتو پر اساس خپاره شوي او د یو شمېر مغرضو کړیو تبلیغات دي. ښاغلی مجاهد وایي بلخاب کې یو شمېر کړیو د بغاوت هڅه کوله، خو په وینا یې اوس هلته بشپړ امنیت دی او د ولسوالۍ ټولې برخې د طالبانو په واک کې دي. نوموړي هغه ریپورټونه هم رد کړ چې ګواکې سیمه کې دې جګړه شوې وي او زیاتوي چې د طالبانو د ځواکونو په رسېدو سره مخالفین له جګړې پرته له سیمې تښتېدلي دي. دا و زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښې چارې.